د خان کلیک چینل مینوالو سلامونه مې اومنئ. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یې. دا ویډیو د ګل پاڼې باره کې ده چې نجیب پیز دا خبر خور کړی دی چې ګل پاڼې یو افغاني ځوان سره کویدن وکړه او ډیر ژر به ورسره واده وکړي. ورځ نیمه وړاندې نجیب پیز په یو لایو پروګرام کې خبرې کولې او مینوالو ترې پوښتنې هم کولې چې دی به د هر سوال جواب ورکولو. په همدې لړ کې د نجیب پیز نه پوښتنه وشوه د ګل پاڼې د کویدن په باره کې. نو نجیب پیز وویل چې د ګل پاڼې کویدن یا نکاح یو ځوان سره شوی چې د افغانستان د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې ګل پاڼې ولې د خپل کویدن خبر په سوشل میډیا یا فیسبوک نه دی شیر کړی. آیا هغه په دې ویریږي چې زما مینوال به کم شي او که بل څه وجه وه؟ ځکه موږ ته د نورو ذرایعو نه هم دا معلومات راکړل شول چې د ګل پاڼې کویدن شوې ده. نجیب پیز دلربا د ګل پاڼې ډیره ښه او نږدې ملګرې ده او دوی دواړه تصویرونه او ویډیوګانې هم اکثره وخت په سوشل میډیا باندې یو ځای شیر کوي چې دوی پکې ولاړ وي. د دې نه داسې ښکاري چې نجیب پیز رښتیا خبره کوي ځکه چې د کویدن خبر یې نجیب پیز خور کو چې ګل پاڼې یو ځوان سره کویدن وکړه. ګل پاڼې که هر مسلمان سره کویدن کړي وي ښه یې وکړل ځکه دا سنت محمدي صلی الله علیه وسلم دی او دې سره کور او ژوند کې برکتونه راځي. کله چې دا خبر خور شوی دی نو هغې ته ډیرو مینوالو څه عجیبه کمنټونه هم کړي دي. حالانکې تر اوسه پورې ګل پاڼې دې باره کې څه نه دي ویلي، خو بیا هم په نورو داسې پوسټونو او تصویرونو باندې ګل پاڼې ته خلکو څه عجیبه قسمه کمنټ کړي دي. نو پښتنو ته هم پکار دي چې د چا زړه ازار نه کړي او داسې څه ګډې وډې ورته ونه لیکي چې د انسان زړه خفه شي. قدرمنو، ګل پاڼې چې کوم هلک سره کویدن کړی ده ډېر ژر به موږ د هغه خبرې او معلومات هم تاسو سره شریک کړو چې هغه په دې باره کې څه وایي. نو زموږ چینل خان کلیک در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي ویډیوګانې تاسو ته په وخت ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.